د ستړي د پرېز باندې بعض خلک د قربانۍ متعلق په یو غلط فهمي کې مبتلا دي. یو غلط سوچ ته دی یو غلطه نظریه دي چې اول قرباني دو بیا د عید المیز دی. دا سوچ غلط دی، دا نظریه غلطه ده، بلکې اول د عید المیز دی بیا قرباني دو. چې کوم خلک اول قرباني کو بیا د عید المیز کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه باره کې ډېر سخت حکم ورکړی دی، فلیعد مکانها اخرى، چې دغه قرباني په ځای د بله قرباني وکړو. نو داسې هغه خلک چې په دا غلط فهمي کې مبتلا دي چې اول قرباني کو بیا د عید المیز کو، د داسې سړي قرباني کله نه قبلیږي. حضرت جندب بن سفیان رضی الله تعالی عنه نه دا روایت نقل شوی دی، صحیح بخاری کې دا روایت موجود دی چې زه د ستړي د پرېز باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا وفرمیل چې من ذبح قبل الصلاة فلیعد مکانها اخرى، چا چې د ستړي د لمونځ نه مخته قرباني وکړه فلیعد مکانها اخرى، هغه سړی د عید لمونځ نه بعد بله قرباني وکړو. او بیا فرمایي ومن لم یذبح فلیذبح، چا چې په لمونځ نه مخته قرباني نه وي کړې یخته په چار دو چې هغه قرباني په لمونځ نه ورسته وکړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام دمره سخت حکم چې ورکړی دی دغه د وجوب په پرېښول باندې دی. که چېرته قرباني واجبه نه وای نبی علیه الصلاة والسلام دمره سخت حکم کله نه ورکوو. نو هغه خلک چې هغه د قرباني د سنت اقرار کو، او یا چې قرباني مسنونه دو، قرباني سنت تو نه، قرباني واجب عمل دی. دغه وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام چې دوباره د قرباني رو ګرځولې د بل زناور د حلالول حکم ورکړی دی، دغه دا معلومه شوه چې قرباني واجبه ده. او دغه نه د امام ابو حنیفه امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د موقف دلیل هدا دی چې قرباني واجبه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره د قرباني کړل حکم ورکړی دی یو سړي ته چې هغه په لمونځ نه مخته قرباني وکړو. که چیرې قرباني واجب عمل نه وای نبی علیه الصلاة والسلام یک کس ته دوباره قرباني کړل کله حکم نه ورکو. نو دا معلومه شوه چې قرباني دا واجب عمل دی. او کوم خلک داس دی چې هغه په لمونځ نه مخته قرباني کو، هغه د دې سوچ غلط دی. هغه دا قرباني مخته نه کو، که چېرې چا قرباني وکړه د یک سړي قرباني کله نه قبلیږي، بلکې یک ته په چار دو چې هغه په لمونځ نه ورسته قرباني وکړو. ها یو بله مسله داسې ده چې کوم داسې علاقې دي چې هغه دیهات وي، پاکه د جمیل میز نشي، پاکه د عید المیز نشي، د شهر شرایط پاکه نه موجود، هغه که چېرته په اشراق نه ورسته قرباني وکړو د هغې قرباني قبلیږي. خو کیمه د مو چې کیم سوچ دی دا هغه علاقې چې هغه کې نیټ چار کو، موبایل چار کو، هغه علاقې عموما د دیهات نه وتلي دي، هغه د شهر په علاقې کې د آبادۍ په علاقې کې شمیرل کیږي. چې په یوه علاقه کې نیټ چار کو پاکې د شهر حکم لګیږي، پاکې آبادي جوتای وي، ځکه خو نیټ ورکړی دی، ځکه خو دمره سهولیت ورکړی چې آبادي په کې جوتای دو، پاکې ټول سهولیت موجود دي، پاکې د جمیل منځ شي، پاکې د عید المنځ شي. نو داسې سړی که چېرې په لمونځ نه مخته قرباني وکړو د داسې سړي قرباني کله نه قبلیږي. او که چېرته واقعتا یو دیهات وي پاکې د عید المنځ نشي، پاکې د جمیل منځ نشي، د خپل علاقې عالمونو نه د پوښتنه وکړو چې د میز علاقه دیهات دی که شهر دی. بیا که چېرته په داسې علاقه دیهات وي نو هغه په لمونځ نه مخته قرباني وکړو صحیح ده. او که چېرته په شهر کې حسابېږي، په آبادي کې حسابېږي، هغه اول قرباني وکړو بیا لمونځ وکړو د داسې سړي قرباني کله نه قبلیږي.